کله سوچ کوم خدایا کله قیامت پر دا صحابه موږ د گریوان نو نیسي چې دې دین له موږ ډېر مهنت کړو خدای د سوال رسمه سره مسلمانانو برباد کړ به بس جواب ورکړ بدر کې حضور پاک چې کومه دعا کړې دشمن نه نیم سوا دي یعنی تقریبا زر مسلمانان 313 ورس اندازې ته غواړه هغه زر 950 او زر مونږ وایو زر او دا مسلمانان 313 هغه ټولو مسلح دی وسته دا وسره مسلمانانو سره صرف اته توري دي او باقي د کجورو ډنګونه دي هغه سره او یا اسونري ادي سره دوا سونري هغه سره وسو خان دي سره یو خان پاتو تورو د زرو تورو مقابله کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو سفر جوړ کړو نو هغه سفر کې صحابه یې مونږ ټول شپه خوبونه وکړو نبی رسول الله جړاګانې کړې دي چې الله سے الله تو چت کنو عجیب دعا کې دا نه وی چې الله ما بچکا ما سره خدا ځان غم دي تاسو سره خدا ځان غم دي حضور پاک لا سوچت کا او صحابه ته بوتونی ولا یا الله انهم عورات بربند دی بربند صرف لنگونه والی دی کمیسونه نشت حفاتون سپلیم نشت اخپیب لخپی راغلی او دا ستا دا پاره دی ستا دا دین دا پاره دی اخپیب لخپی دی بربند دی او اللہ اوگی او نار دی او اللہ دا محنت میں اوکا دیار لس کالا پا مکہ کے او دا دو کالا سکم پا مدینہ کے پا دی پینزل لسو کالو کے میں دا غدری سو دیار لس تیار کلل خدا نن پا مخدز مکہ ستا منون کی دقت دی گوری نور نشتا انہم عورات جیاع اگی دی عورات بربندی بے سپلو دی خدا ہے او ما محنت کړی راوستي او خرجو فی سبیلک الله ستا پلار کې راوتی او نن د کجورو په ډانګ د توري مقابله کوي فزان ندی نن تا خوشالي پروردگار اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد الى يوم القيامه خدای کدا ډله دې مړکړه او تر قیامت پورې بس عبادت پورې بیونش ته توحید علی عبادت دا مریض به سر کې وسره تر قیامت پورې بستا بیا عبادت سو انکی پاغا طریقہ جسنگ پکار دے خدای کدا دے حلاکل تر قیامت پورې بستا عبادت ونش او بیا سوئی یا اللہ چه ما ذلیل نکی گوری ما رسوا نکی ما دوی سر وعدہ کرده چه اللہ بفتح در کئی اللہ ما ذلیل نکی اللہ ما رسوا نکی اللہ دا فقیران اگی خدای پاکا نا ناکام مکی پروردگارا او دا سے پزارے دعا اکڑوی جلل کہ صادر مبارک دا سر نپریوتے حضرت ابوبکر صدیق راغ صادر واغشتا او پا سر مبارکی ورتکی خود حسبک یا رسول اللہ اللہ رسول باز رحم راغی ابو بکر صدیق پہ حضور پاک بس مکولو خدا نور مکھڑو اللہ ویدی اخبر بندگان ویدی ولی اللہ تنخ کرے دل اللہ نلی دل چلا پیادر آغلی دی خواران پیادر اخدری دری سواران آغلی دی پیادر خپی سوریشی ویدی خدا قسم حضرت ابو موسیٰ شری ہوئی خدا غزوہ ذات الرقاع کے وی زمون نکون پریوتیو او زمون خپی سورہ شوے وے بیام دا اللہ پلار کے منڈے والے جہاد اب کر دا اسلام دا دین دا منتا دیر پا سختو را رسے دلے دیر پر صحابوں نے محنت کردے کل سوچ کوم خدایا کل قیامت پر دا صحابہ منگ دا گریوان نو نیسی چی دی دین لخو منگ دیر محنت کردے خدای دا سوال رسمه سده مسلمانانو برباد کر بیا بس جواب ورکر
څونه چې موږ د خپل مال د حفاظت لپاره منډې وو، د خپلو بچو د خپلو کارخانو، دومره موږ د دین د حفاظت لپاره منډې ونه وهلې.